السلام علیکم ملګرو. افغانستان په ورلد کپ کې اولنۍ بریا اولنۍ ګټه په ترلاسه کړله. ټولو هیوادوالو ته ډېر مبارک شه په دغه اولنۍ بریا باندې، په دغه اولنۍ ګټه باندې. او خاص کر مهم او ټرنډینګ پوینټ پکې د ګټلو دا و چې ابراهیم زدران او رحمان الله ګربز چې سره رقم سټارټ واغوستو، 154 سټارټ یې واغوستو، مطلب اولنۍ وکټه په 154 باندې لاړله. ډېر غټ پارټنرشپ یې وکړم. دغه وجه چې افغانستان ټیم ډېر غټ هدف ورکړو، ډېر غټ ټوټل او ډېر غټ ټارګټ یې 103 یوګنډا ټیم ته ورکوم. دغه چې یوګنډا ټیم انډر پریشر لاندې راغی، مطلب هغه پریشر کې شو چې دا سکور به څنګه راوړو، څنګه به روانلو، چې ابراهیم زدران او رحمان الله ګربز په سټار کې په اوپننګ کې ډېر ښه پارټنرشپ وکړو. د هغې نه وروسته بیا فضل حق فاروقي په زړه پورې بالینګ وکړو، په تقریبا چې په 4 اوورو کې هغې صرف او صرف 9 سکور ورکړل او 15 مهمې وکټې د خپل ټیم لپاره واخیستې. مطلب دا چې راشد خان هم ښه بالینګ وکړو، نوین الحق، محمد نبي، عظمت الله عمرزی، ټولو بهترین بالینګ وکړو. افغانستان بل مهم خبره په دې میچ کې دا ده چې افغانستان ټیم په ډېر غټ مارجن سره دغه میچ وګټو، په ډېر غټ ماتې ورکړه یوګنډا ټیم ته. 115 سکور باندې افغانستان ټیم دغه میچ هم وګټو. تقریبا 4 اووره افغانستان بالینګ کې بچ کړل. مطلب په دې سره د افغانستان رنټ ډېر زیات خوشو کاونده میچ د افغانستان د نیوزیلینډ سره دی. که هغې کې افغانستان او نیوزیلینډ میچ کې باران وشي، افغانستان ته 1 پوینټ میلاو شي، نو افغانستان رنټ به همدغه شان برقرار پاتې او همدغه شان به ښه پاتې. خو د افغانستان د بریا په هیله باندې افغانستان ټیم چې نن سره رقم لوبه وکړه، خاص کر رحمان الله ګربز، خاص کر ابراهیم زدران چې کوم زبردست بیټینګ وکړو، ذمواري واخیستله د خپل ټیم لپاره. ګربز چې نن کوم لوبه وکړه، همدغه شان لوبه د ګربز لپاره پکار ده چې کوم مطلب د والي هغه ووایو چې کوم بال د سنګل هغه سنګل وکړي، نو ګربز به هر ټیم دغه شان 80 او 100 سکور کوي. نو افغانستان 103 سکور چې کوم هغه ونه شو کولی چې یوګنډا ټیم پوره کړي. صرف او صرف په 50 سکور باندې په 14 اوورونو کې یوګنډا ټول ټیم آوټ شو. دا هم ډېره د خوشحالۍ خبره چې افغانستان ټیم یوګنډا ټیم باندې یوګنډا ټیم 100 سکور هم ونه کړل، صرف او صرف په 50 سکور باندې آوټ شو. نو بیا هم زموږ د طرفه ټولو هیوادوالو ته، ټول افغانستان کرکټ فینس ته، ټول د افغانستان مینوالو ته ډېر مبارک شه په دغه میچ ګټلو باندې، په دغه اولنۍ بریا باندې. خاص کر که تاسو هم د رحمان الله ګربز، د ابراهیم زدران، د فضل حق فاروقي او د راشد خان مینوالي وي، نو تاسو ټولو ته ډېرې مبارکي، او خاص کر د افغانستان ټیم ته او د افغانستان ټیم مینوالو ته ډېرې مبارکي په دغه ستر او په دغه غټه بریا باندې چې افغانستان ټیم په T20 ورلد کپ کې اولنۍ بریا اولنۍ ګټه ترلاسه کړله او ډېره خوند او ډېره مزه یې وکړه چې دغه افغانستان ټیم دغه میچ یې وګټو په ډېر غټ رنډ سره یې وګټو. نه بلکې میچ، بلکې صرف میچ ګټل نه، په افغانستان په دغه میچ باندې خپل رنټ هم ښه کړو، خپل پوزیشن یې نور هم مستحکم کړو. د آینده میچ دپاره کوم چې نیوزیلینډ سره دی، د هغې دپاره به انشاءالله موږ تاسو سره بیا ویډیو جوړو چې افغانستان د نیوزیلینډ سره میچ په 100 بجو باندې دی او د ابو هوا او د باران پکې څومره امکان دی، څومره امکان نشته دی. نو تر دې دمه ټولو هیوادوالو ته ډېرې مبارک یو ځل بیا هم د افغانستان د بریا په هیله باندې دغه ویډیو سره زیات نه زیات شیر کړئ، زیات نه زیات شیر کړئ. زموږ دغه پیج کې مسله ده چې زموږ دغه پیج دغه مسله ستاسو په لایک کولو سره، کمنټ کولو سره، شیر کولو سره وځي، د دې بل لاره نشته دی. د ویډیو کتلو ډېره مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ، په دې وجه هم شیر کړئ چې افغانستان میچ ګټلی دی، چې ټول ملګري خبر شي. د لوی الله په امان.